لنډه خبره کوم ځکه چې لونګي نشنه نور ځوانان ناستې خبرې ته حسیب سره چې موږ لایف کې رالو هغې نه پس د ټیک ټاک باندې ډېره زیاتې هر قسمه جګړې شروع شولې. موضوع پکې زما په اړه خراله چې ځان ته افغان ولې وایي. بیا د دې د لونګین دي ټولو لایف کې ویلې چې حمزه په قام افغان دی خو په ملت افغان نه دی. او نو دا داسې سادهګان خلک دي، دوی موږ ته لکه دین او دوی موږ ته سیاست ښیي. یو طرف ته راځي زما افغان ولس ته وایي چې موږ خلافت و، موږ نیشنلزم د سره منو نه، لکه موږ ملت منو نه، ځکه موږ خلافت جوړ کړی دی. نو چې تا خلافت جوړ کو د خدای بنده، تا خو ملت پالي د خلکو نه واغسته، تا خو نیشنلزم د خلکو نه واغستو. اوس زه حمزه چې په 400 کې زه افغان یم، نو اوس خو ملت نه زه افغان ځان ته نشم ویلی، خو ستا زه مسلمان رور یم او چې خلافت د جوړ کو، اوس خو زما د پیل نه زیات حق ته چې زه ستا په افغانستان کې وغږېږم، ستا په سیاست کې وغږېږم، ستا په ولسوالو کې وغږېږم، ځکه ته اوس خلافت ته جوړ کړلو. یو طرف ته امت کې، بل طرف ته چې امت راپاسي خبرې د کې وکړي، نو بیا وایي نه موږ افغانانو حمزه افغان نه دی. نو دریځ خپل معلوم کې، تاسو مسلمانان یې که تاسو نیشنلستان یې. کم دریځ چې تاسو ځان ته وټاکئ، موږ د کوزې پښتونخوا پښتانه په هغې دریځ تاسو سره وچلو. که نیشنلزم ټاکئ نه موږ به د سره په قامیت باندې لړ شو چې دواړه افغانان، زه د اشنغر سیمې افغان یم او ته د برې پښتونخوا افغان یې. که اسلام ټاکي چې نه موږ خلافت او موږ نیشنلزم نه منو، نو کلمه خو ما هم ویلې ده، بیا هم به دکې کار لرم. تاسو په داسې دوه کښتو باندې خپې ایښي دي چې په منځ به وش کېږي، باید تاسو یو کښتۍ کې دواړه خپې کېږئ. سمه ده اولنۍ خبره. دویم راځو د مبین صاحب خبره چې مبین صاحب موږ ته ټولو ته، خاص کر زما اشنا حسیب جان ته به د ټولو ولس به دته ملحد کوله. ما ته به خلکو میسجونه وکړل چې دا ملحد د دې برمل سره کینی هغه سړی په رڼا روز باندې وایي چې دا برمل چې دی دا زمونږ ډېر تکړه افغان دی، په هغې ځای کې نیشنلزم واغستو. ولې زما وطن باندې دا برمل چې دی دا زما خپل دی. د منافقت یو حدي دونه منافقت په زمونږ په تاریخ کې د اسلامي مشرانو نه دی کړی، کوم چې اوس روان دی. نو اخیری خبره زما اخیری خبره ده، د افغانیت چې دی لونګي نشنه، نه د تا نه غواړم، نه د مبین نه غواړم، نه د هیبت الله نه غواړم. افغانیت ما تر هغه وخت ما ثابت کړی دی کم وخت کې چې ما پښتنو دپاره په هشنغر کې پیلنۍ مدرسې جوړې کړې، سیاسي ګوندونه ما د افغانانو په نوم جوړ کړل. ما د دې افغانیت دپاره خدمت کړی دی 70 کاله. 70 کاله پرېږده، په دې ټیک ټاک کې چې کوزې پښتونخوا کې هر سړي به وایي چې زه افغان نه یم. زه اولنی کس وم چې ما ورته وویلې په پاکستان کې الف د افغانیه صوبې دپاره دی، زه هغه سړی یم. نو کله هم دا سوچ ونه کړې چې د کوزې پښتونخوا نه سړی راځي په افغانستان کې غږېږي. خبره به داسې کې وایي د کوزې افغانستان نه سړی راځي په بر افغانستان کې غږېږي. د خبرې چلې زده کې دغه خبره به کوي. نو نه د هغې بخښنه غواړم چې افغانستان کې به غږېږم، تر څو پورې جمده یم د برې پښتونخوا افغانان او د کوزې پښتونخوا افغانان نه مې ته څوک جدا کولی شي، نه رانه څوک کابل اغستی شي، نه رانه څوک کندهار اغستی شي، نه رانه څوک لغمان اغستی شي. په سیاست کې هم دا زما ځمکه ده، په ولسوالۍ کې هم دا زما ځمکه ده، په ژبه کې هم دا زما، په جامه کې، په هر څه کې دا زما ځمکه ده. که راځئ وایي چې په حمزه دې په سیاست کې نه غږېږي لونګي نشنه، دا پیغام به مبین ته زما اړخه ورکړي. وایي که غواړئ چې د کوزې پښتونخوا افغانان ونه غږېږي په سیاست کې د افغانستان، وایي علل اعلان ټیک ټاک ته راشه ووایه چې دا خاوره زمونږ خاوره نه ده. علل اعلان ووایه وایي دا خاوره اټک پورې زمونږ نه ده، وایي دا ټول افغانان دي خو خاوره زمونږ نه ده. زه به ټول کوزې پښتونخوا پښتنو ته ویم چې د افغانستان سیاست کې به نن نه بس موږ کار نه ساتو. که دغه نشئ ویلی نو منافقت مه کوئ چې یو طرف ته موږ له راځئ موږ ته وایي تاسو زمونږ وروڼه یې، زمونږ د زړه ټوټې یې، زمونږ پښتانه یې، بل طرف ته وایي چې موږ یې کار مه لرئ. چې روړ دې راته ووي درځم به ډوډۍ به هم د کره خورم، کینم به هم د کره، جامه به هم دې اچوم، هر څه به د سره کوم، ځکه چې روړ دې راته ویلي دي. نو دا زما اخري پیغام و. مننه کوم. مننه حمزه وروره. یو منټ خبره کوم. حمزه وروره، بحیثیت یو افغان
ته د جمهوري سړی نه یم، زه د زیلسکرو ته ژمن نه یم، زه یوې ډلې ته ژمن یم. په هغې ته انګریزۍ کې بیا فاشزم وایي، لکه په جرمني کې چې هټلر و د هغه یوه ډله و، یو خاص نازیزم یې روان کړی و، ایټالیا کې موسولیني و، دې ته فاشزم وایي. نو ته به ځان ته لاره خوښې لونګین جانه، ته به لاره دا خوښې. ګوره زه تا د ډېر لږ وخت نه پېژنم، خو یو ویډیو ستا ما ته مخې ته راغلی و، یو افغان ځوان رالیږلی و چې په ملي اردو باندې د خفګان کولو، چې مولایانو دې ته کافران ویلي دي، او په هغې تا خفګان کولو. دریځ د نن بدل کو د یوې ډلې دپاره. په سیاست کې دونه زر دریځ بدلول چې دی، دا د جمهوري او د مستقیم انسان کار نه دی. یوه نظریه به ټاکې، په هغې باندې په ځان هم وجنې بیا. لکه مثال مبین صاحب زه درکوم، حسیب ملحد د دې برمل سره کینی. اوس برمل چې دی هغه نر افغان دی، د حمزه نم نر افغان دی. حمزه په ټیک ټاک کې خلکو ته د الحاد نه دغه کوي، جګړې کوي، د خدای ثابتوي خلکو ته. خو برمل زمانه ښه افغان شو، ځکه چې هغه اوس تاسو په استفاده په ګټه باندې دی. زه عزت ته هغې افغان کومه کم چې په ځای لکه د تیږې ولاړ دی په خپل دریځ باندې، که هغه زما مخالف هم دی، کم چې اوړي روړي لونګین جانه، دا سړی د ولس هم په نقصان دی، په خپل هم نقصان دی، د اسلام هم نقصان دی، د ټولې نړۍ نقصان هم په هغې سړي باندې دی کم چې خپل دریځ نه اوړي روړي. نو دغه مې خبره ومننه کوم. مننه صاحبزاده اشناګوري. زه په ټوله کې د خبره ته راځم، دا د فاشیزم خبره ته راځم. اول خو په افغانستان کې فاشیزم نه د اسلامي امارات ته شرعي نظام د اسلامي نظام د داسې بعضې ستونزې مشکلات لري، که موږ د یو ستونزې لپاره دغه ټول نظام بیا غلط تعریفو، هغه بیا ډېر اوږد بحث چې د لمانځه ټیم د نه غواړم هغې طرف ته راشم. خو په همدې مورد باندې زه غواړم د تاسو سره یوه ورځ لایو وکړم، او په دې مورد ما ته ډېرې خبرې وکړو، د ور بند کړه هغه. نو زه غواړم په همدې مورد در سره ډېرې خبرې وکړم. راځم دویم قدم کې د دریځ چې یعنې په ټوله کې ولې افغانان په یو دریځ باندې نه پاتې کېږي، یو دریځ نه لري. افغانان ځکه په یو دریځ باندې نشي پاتې کېدلی چې په افغانستان کې د افغانستان نظامونه په یو دریځ پاتې شوي نه دي. نن د افغانستان یو نظام جمهوریت وي، سبا به ته په خو باندې دی، بل ورځ جګېږي شریعت نه جوړ شوی. په افغانستان کې سیاسي ثبات نشته، ځکه د افغانستان ځوانان په یو نظر په یو فکر باندې نشي پاتې کېدلی. خو د ټولو نه مهمه خبره او تر ټولو نه غټه خبر په افغانانو کې دغه ده چې افغانانو کې هر یو نظام راغلی ده، دوی تر هغه خپلې افغانۍ ایډیالوژي، تر هغه خپلې افغانۍ نظریه نه تېرېږي. که په افغانستان کې شرعي نظامونه راغلي دي د افغانانو سره، خپله افغانۍ نظریه ایډیالوژي ده. که شرعي نظامونه دي، که ولسواکي نظامونه دي، افغانانو هغه خپله افغانۍ نظریه ژوندۍ ساتلې ده. ما 20 کاله په جمهوریت کې خپله افغانۍ نظریه ژوندۍ ساتلې وه. زه چې دا نن پرون چې په یو ملي اردو باندې زه خفه کېدم، نن په هغې باندې 2 چنده خفه کېږم، ځکه د ملي اردو عسکر د ما سرباز و، الان کې هغه غولېدو، الان کې د هغې نه امریکا استفاده کوله، الان کې هغې ما ته په هغې وخت کې د امریکا هم دا نه منله، د ما ولسمشر او د ما اردو هم دا نه منله چې موږ ټول ورک امریکا ته په لاس کې ورکړه ده. خو په اینډ اف د ډے ما ته پته ولګېدله چې کله د ما نظامیانو د ما ټول نظام په 11 ورځو کې رانسکور شو، زه پوه شوم چې د ما نظام شانه چا نیولی و. همغو خلکو ته دغه امارت بیرته راجګېږي، هغې خلکو چې امارت ته یوازې همدغه اپشن ورکړی وو چې یا به وژله کېږي او یا به جیل ته اچولی کېږي. امارت برعکس هغې ته راجګېږي، اپ عمومي ورته اعلانۍ په غېږ کې رانیسي. همدا اوس د افغانستان په اوسنۍ اسلامي اردو کې 42,000 د پخوانۍ اردو عسکر دي. دا هغه څه دي چې موږ ورباندې راټول شوي په تکرار باندې. راځم اخري خبره ته صاحبزاده اشنا ګوري، ستونزه په افغانستان کې د دې نه ده چې موږ ولې دغه نظامونه مو دغومره زر تغییر کوي. ستونزه د دې ده چې موږ هر وخت د افغانستان ستونزې په یغو خلکو باندې حل کړي دي، حل کوو چې هغه د افغانستان په جغرافیه باندې نه پاتې کېږي. ته اوس افغان یې، زه بالکل د تا د افغانیت نه منکره کېږم او نه یم منکره، خو ته د افغانستان په جغرافیه باندې پروت نه یې. همدا اوس چې ته کومه خبره کوې، ته به د داسې معلوماتو کې چې تا ته یا حسیب درلېږلی وي یا کوم یو بل مخالف درلېږلی وي یا به زه لونګین اشنا کوزه پښتونخوا د افغانستان جغرافیه نه ده. ما خبره واوره، خبره مې واوره. نه لونګین صاحب، کوزه پښتونخوا د افغانستان جغرافیه ده که نه ده؟ دا د افغانستان جغرافیه ده. ما خبره واوره چې نو قصه ختمه شو، نو بیا ستاسو به تضاد په څه شی دی؟ تضاد مې په دې ده چې ته معلومات نه لرې. ته افغانستان ته تللی، د افغانستان له لاندې کتلی دي نه،
تا د افغانستان هم دغه سروې دې چېرته کړی چې ته وایې چې دغه ټول ولس د افغانستان درې رنګه بیرغ مني؟ نه خو دا شیان خدای چې هم نه دي کوي. دا خبرې خو ته ټول ځان د په شریعت کې کله چې دا خبره د ځان نه وکړي خو ته غلط انفارمیشن شیر کې ستا ورور دی لونګینه منټ ته په دې باندې اوس ما په خبره کې دا غزه به خبر را تکمیل کې ما په خبره کې نه را لويږي دا خبره ما ختمه شو بیا د دوی وغه مشکل نه ده. راځم دې ته ګوره موږ په افغانستان کې ولسواکي درلوده لیونای سم درلوده الیکشن کمیشن مو درلوده موږ ووټونه اچول اند اف د ډی کې هغه د موږ ووټونه ټول بې اعتباره کېدل جانکیر راتلو موږ ته فیصله کوله یعنی موږ په ولسواکي کې په انګریزانو باندې فیصله کولې په شرعي نظامو کې وس په د کوزي پښتونخوا په ځوانانو باندې فیصله کوي یا په ایرانیانو باندې فیصله کوي. زه وایم د موږ مسلې په موږ باندې ختميږي په موږ باندې حل کېږي. زه باید حسیب را ولم دې ته مجبور کم چې د ما سره لاس یو کې په طالب باندې هغه ټول منم هغه څه چې ما ولسی ورنه غواړي که حسیب دغه ته د تا سره ناس وي او د ما ستونزې په تا باندې حل کوي اول خو تا طالب نه مني بیا همغه خبره دي تا په طالب باندې اثر نه کوي. څلورمه درمه خبره دي صاحبزاده آشنا ته چې کوم معلومات شیر کوي دا لونګین صاحب چې طالب ما نه مني چې طالب لونګین صاحب چې طالب ما نه مني نو طالب خو ډیورنډ کر خو ومنله طالب زګوره طالب زکه تا نه مني طالب چې ګوره چې طالب ما ونه مني طالب ولې ته طالب مني د افغانستان اسلامي امارت مني هم دا اوس ته مني د افغانستان اسلامي امارت چې د افغانستان نظام ده ولا ونګره چې ویل منی افغانیت نه باسي طالب ولې ومني چې ته نه مني تا ولې ومني پس نه منی افغانیت نه باسي ولا ونګره سره کوم خبره کوي ما به زکه مني همزاشنا ډیره ساده کړه دا کیسه نور زیاتی بحث والله لیونای هر چا د اسلامي امارت خلاف خبره وکړه ل افغانیت امباسي ل اسلام مباسي دا دواړه د دوی سرټیفیکټونه دو سره نه مګر ماشاءالله لوګینه ډیره لوګینه شنه دا د خبره وکړه تا جواب نه کړل د درته ویلې مخکې یو شی درته تا ورته نه پیګم چې تورته خبره ته وګ نسی وکنه نه موضوع ته وګم ته وی اسلام پالي کنيشنالست یو دا په دې مورید باندې یو لفظ مونږ ویلي ما اصلا د دې خبره ته فکر نه اوریدل مې نو دوه چې اسلام پالي خبره اورید ته چیرته په دومره زبر تصادق کنه زبر متصادق ما لونګین جان یا خطوه لونګین جان یا خطوه نېشنلیست ما دې دوشي نه دي لونګین جان زه یو خبره کومه خبره ته کومه یا خطوه چې زه نېشنلیست ما زه وطن منما زه ملت منما کوودي منلو چې ته وې زه نېشنلیست یم نو کوزي پښتونخوا هر افغان چې دی وستا په کار کې به کار ساتي خو تا وی نه زنیم زه اسلامي خلافت یم چې اسلامي خلافت وی خلافت کې نېشنلیزم باندې نېشنلیزم ته کفر وایي صاحبزاده چې نېشنلیزم ته کفر وایي اوس زستا په اسلام کې وریم خیر د لګ گزاره وکړه صاحبزاده آشنا ته اول خو دغه بیا په غټه کې غلط تعریف کوي. اسلامي امارت هیڅ کله دا ادعا داونه نه کړی چې زه خلافت یم هغه هیڅ کله دا نه دی ویلي چې زه اسلامي خلافت یم. د اسلامي خلافت او د اسلامي امارت د ځمکې د اسمان فرق شته او کنه شته یعنی ته اوس دلته غلط انفارمیشن شیر کوي بیا هغه شی په کې مرز نشته دی په شریعت کې مرز غلطه ده. ګوره خبر ته غوښه اسلامي امارت په قطر کې په دوحه کې تړون کړه ده هغه تړون دغه سکړه ده چې د وسنی افغانستان د جغرافي دغه د دې جغرافي زه مسؤل یم د دې جغرافي نور اخوا زه هیڅ چاته ستونزې او مشکلات نه غواړم جوړ کم دي تاسو سره چې د موږ ستونزه ده په دې خاور باندې چې د موږ ستونزه ده د افغانستان د پاکستان د حکومت ستونزه نه ده دا ستونزه د افغانستان د ولس د پاکستان د پنجاب د ریاست سره ده او دغه د افغانستان د ولسونو پریکړه د چې ترڅو د افغانستان ولسونه د دې پریکړه ونه کی چې دا خاور د بر وطن شي او کدا خاور د ځان ته هیواد جوړ شي او کدا خاور د پنجاب ته ورپاتې وي د افغانستان هیڅ یو نظام د دې فیصله نشي کولای او نه تر وسه کړی د افغانستان هر یو نظام هم دا کیسه کوي چې د دې فیصله به د افغانستان ملتونه کوي وس راځو دې ته خیر ده حسیب آشنا خیر بچا کوم ول سب نه بزت پښتنه وکما بچا کوم ول سب چې دا کوم خبره وکما چې په ما باندې منځ کړه کوي نور خبره زه باندې ته باډولې ده چې را باندې قضا کوي خیر ده زه د اخیری خبر را تکمیل کوم راځو صاحب زاده آشنا دې ته ګوره ته قدیما سره ځان افغان بوله کته وای چې زه افغان یم او ته ما سره د لرو بر یو افغانستان ناره بدرګه کوي بیا زه تانه په درنښت هیله کوم ته منافقت هم مکو
یعنی ته بیا د ما او د حسیبو د جنرال مبینو د راز محمد شیرزادو د حبیب غزنوي د پاچا کموالو د فهم ترمنځ فرق مه کوه. ته غواړې ما ته وایې زه د تا ښه افغان یم او زه د تا افغان ورور یم، بیا په ما په منځ کې بیرته جنجال جوړوي. بیا ته یعنی په دې ته ښه پوهېږي چې دا پرونی جنجال چې څومره جوړ شوی دی تا په سر باندې د حسیبو د جنرال مبین ترمنځ جوړ شوی دی، دا د ټولو افغانانو خوندې مندې پکې یادې شولې. ته کوشش د دې وکړه دا دواړه په یو ټیبل سره کښېنې تر څو د شته نظام د شته افغانستان د شته ستونزې په ګډه باندې زه حل کړم. دا حسیب د ما نه په امریکا کې ناستی تا سره خواخوږه ده، سبا به د تا نه هغه محمود خان څښځی جوړي وایي به چې د افغانستان د پښتونخوا خاوره خو یوازې تر پاکستان پورې تړلې ده، دا خو د تاسې نه ده. د دې ګارنټي ما ته څوک راکولی شي 40 کال وروسته ته په همدې دریځ پاتې کېږي؟ نه شي